په هرات ولایت کې د معلولینو د نړیوالې ورځې څخه د یوې غونډې په ترڅ کې لمانځنه وشوه. په دغه غونډه کې معلولینو او د شهیدانو کورنیو په ځای چارواکو نیوکه وکړه چې ګوانکي معاشونه یې پر وخت نه ورکوي او په دولتي ادارو کې ورته قانوني حق نه دی ورکړل شوی. بلخوا بیا د هرات ځایي چارواکي دغه ستونزه مني او وایي چې هڅه کوي چې د شهیدانو کورنیو او معلولینو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په هرات کې د معلولینو د نړیوالې ورځې څخه په داسې حال کې لمانځنه کیږي چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ دولتي چارواکي د دوی وضعیت ته په نه پاملرنه او بې غورۍ تورنوي. دوی وایي چې معاشونه یې پر وخت نه ورکول کیږي او په دولتي ادارو کې د 3 سلنه د استخدام قانوني حق په نظر کې نه نیول کیږي. امی خود ماده که در قسمت کار اشتغال برای معلولین آمده 300 سهمیه مجموعه اعلان میکنه که در خود پرسنل مقام ولایت هرات اما 300 یا 400 نفر هست، یک نفر معلول اونجا کار نمیکنند. به خاطر چی؟ دلیل این بوده که چند دفعه ها خود من شخصا امتحان دادم به بسایی که یعنی میفهمیدم که میتونم و توانایی فوق‌العاده و کار دارم، متاسفانه شارت لیست نشدم بیا به دلیلی که به حالت فیزیکی من نگاه کردن. همداراز د هرات ولایت د ولایتي شورا غړي سکینه حسیني وایي چې څو ځلې د معلولینو ستونزې د چارواکو سره شریک کړي خو چارواکي یوازې په وعدو ورکولو بس نه کوي. من واقعا شرمنده معلولین هستم به خاطر که یادم هست در سال گذشته هم همین موضوع رو ما آمدیم وعده دادیم که پیگیری میکنیم و نه این نبوده که ما برای مردم برای مسئولین چیزی نگفته باشیم. متاسفانه وقتی با مسئولین صحبت میکنیم مسئولین وعده میدن اما به دلیل سیستم مرکزی محور بودن در خیلی موارد مشکلات معلولین در سطح محلی قابل اجرا نیست. په همدې حال کې د هرات شهیدانو او معلولینو چارو امیر عزیز احمد پوپل وایي چې د روان مالي کال د معلولینو او شهیدانو څلورم تخصیصي تر اوسه نه دی ترلاسه کړی او شاوخوا 6,000 معلولین او د شهیدانو کورنیو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دی زیاتوي چې هڅه کوي دغه ستونزه ژر تر ژره حل کړي. بدبختانه بگن که تخصیص رو به 4 آمریت شهدا و معلولین برای ما نرسیده و به تعداد 6,000 نفر شهید و معلول معاشا خود اخذ نکردن و این به معنی از این نیه که معاشا از اونها بسوزه یا از بین بره یا گفته خود از اونها هیچ میشه. نه این موضوع نیه. ما مکتوب داریم از وزارت که خوشبختانه کمیته بررسی اسناد و وثایق تشکیل شده و تا حال 375 اوراق اونا تطبیق کردن و بعد از تطبیق بایومتریک میشن. نظر به مکتوبی که برای ما از وزارت رسیده بعد از بایومتریک ما حتی سالهای گذشته و 93 و 94 هم اگر نگرفته باشن مغروضیت ها از اونها هم ما بعد از بایومتریک پرداخت میکنیم. معلولین د نړیوالې ورځې څخه هر کال د لیدنې د میاشتې په 12مه نیټه لمانځنه کیږي خو معلولین بیا دغه کار نمایشي بولي او وایي چې په ژوند کې کوم ښه بدلون نه دی راغلی.